افغانستان د ملت نماینده حکومت تورن نکړي، خپل د ناکامیو د پټولو دپاره باید بې ځایه ادعاوې ونه کړي. بار بار وضاحتونه ورکول سوي دي. دا مجاهد صاحب دی اعلامیې نشر کړي دي، مرکې کړي دي، بیا هم په ډېره سپین سترګۍ بله ورځ بیا یو ادعا کوي، بله ورځ بیا یو تور لګي، بله ورځ بیا یو تورې لګي. زه ډېر ورته حیران یم چې ولې داسې کوي او باید داسې ونه کړي. کېدای شي دا دوی د دې دپاره کوي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو دپاره هم خطر دی او افغانستان مه پرېږدئ چې په دغه حالت کې دوام وکړي. خو دا ارمان به انشاءالله دا وار د افغانستان د جغرافیې دشمنان و خاورو ته وړي او هیڅکله به نه کامیابه کېږي چې بیا و افغانستان ته ناخوالې او ستونزې راولي. او د افغانستان نور باید د خپل اقتصاد د ښه کولو دپاره، د خپلو ګټو د ترلاسه کولو دپاره افغانستان نه امن نه کړي او د افغانستان په ناامنه کولو کې خپلې ګټې ونه لټوي. ګورئ افغانانو، متحد واوسېږئ او د دې نظام ملاتړ وکړئ. دا نظام والله العظیم که هیڅ بدیل لري، دا نظام زموږ او ستاسو د ټولو ګډ کور دی. وي به مشکلات، ستونزې به وي، ستاسو د مزاج څخه به بعضې مواردو کې کارونه مخالف راځي، خو هر څه په یوه ورځ نه سمیږي. روان یو د رڼا پر لور مزل دی کوو یې، په دې کې به موږ تاسې د مشکلاتو سره مخامخ کېږو، د ستونزو سره به مخامخ کېږو، طبیعت به مو خرابېږي.